د بازو دوستانو د التماس په خاطر باندې هغوی دا خبره وکړله چې بعضې داسې جماعتونه دي چې په هغې کې 8 رکعاته تراویح کیږي او زمونږ د سنیانو په جماعتونو کې 20 رکعاته تراویح کیږي. که د دې لږ وضاحت وشي نو ډېره ښه به وي. نو سامعینو حضراتو، تاسو د دلایلو نه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د احادیثو نه مخکې دا خبره یاد ساتئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په خپل صرف 3 ورځې تراویح په جمع باندې کړې وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک بیا دغه تراویح په جمع سره متروک وګرځولې او دا غیر د پرېښودلو علت او سبب داو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل حسنا چې دغه تراویح په جمع باندې زما په امت باندې فرض نشي. نو چې کله دا خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړه نو صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین اغي بیا په خپل کورونو کې ځان لا تراویح کول. او دا خبره یاد ساتئ کوم کار چې د عذر په وجه پرې خو دی شي هغه حکمن معمول شمارل شي. نو گویا چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک په جماعت باندې حکمن دوام کړی. د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک د وفات نه پس حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک پدې کې څه تبدیلی ونه کړله، خو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک دا تمنا پوره کړه او 20 رکعات تراویح په جمع باندې معمول وګرځولې. دریم خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ او سلورم خلیفہ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ پدې کې هیڅ تبدیلی ونه کړله. همدارنګي نور ائمه هم پدې کې هیڅ تبدیلی ونه کړله او ټول 20 رکعات تراویح په جمع باندې کولی. یعنی د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ مبارک، د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مبارک او د تمام ائمه د مجتهدین دا طرز العمل چې هغه مبارکانو با پجام باندې تراویح کولی. دا خو یو تمهیدی خبره وی. امام بخاری رحمت الله علیه مبارک په خپل کتاب بخاری شریف کی حدیث را نقل کړی دی. وی حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها مبارک فرمای ان رسول الله صلی الله علیه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا إلى آخر الحديث. رسول الله صلی الله علیه وسلم یوزل پر رمضان المبارک کی نیمشپا د کور نه راووتو په جماعت کی منځ کړو س خلقهم د دې پسې همدغه سي منځ کړو چې کله سحر شو خلق د شپې د مانځه تذکرہ په خپل منځ کې وکړله. نو په سبا شپه باندې د خلق تعداد نور هم زیات شو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک منځ کړو، خلقهم د دې اقتدا کې دغه منځ کړو. په سبا باندې خلق د دوی د مانځه تذکرہ یا په خپل منځ کې وکړله. په درې مشپه باندې د جماعت خلق نور هم زیات شو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک د کور نه تشریف راوړو او خلق د دیو اقتدا کی منځ کړو. کله چې سلورم شپه شولا نو دومره ډیر خلق راغلل چې په جماعت کې نه زیدل، مگر رسول الله صلی الله علیه
وسلم د شپې د مانزه تشریف نه راوړو تر دې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک د سحر مانزه ته تشریف راوړو کله چې د سحر مون ادا کړو نو خلق ته مخ راو ګرځاو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ثنا ویل حمد ویلو او وی فرمایل اما بعد ستاسو دلته دارا تک دمانه پټ نو یعنی ما ستاسو حالت معلومو لیکن ز ذکر او نوتم چې سویریدم حسنا دامون پتاسو باندې پرشي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د خلقو د عاجزۍ توکتل د کمزورۍ توکتل چې بیا به د تراوی پجما باندې نشي کوله حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها مبارک فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تشریف ویوړو او معامله هم دغه شان و یعنی هر کس با ځان له تراوی کوي نو دې حدیث نه معلومه شولا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک پجا باندې صرف 3 شپې تراوی کړې دي او بیا د دې پر دې وجه پرخې دي چې رسول الله مبارک فرمایل اسنه چې زما په امت باندې دا پرد نشي رسول الله مبارک د دې وجینا د تراوی پجا باندې پرخې وي همدغه سلسله د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مبارک په دور خلافت کې هم وا چې هر چا به ځان لا تراوی دا کولی خو چې کله د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مبارک زمانہ راغله نو دیو قاری حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه مبارک باندې را جمع کړه او حکم ورته وکړو چې خلق ته شل رکعات تراوی په جمع باندې کوا او قران کریم پکې ولا ټول صحابه کرامو د حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه مبارک پسې اقتدا وکړه او شل رکعات تراوی وکړلې او دین انکار ونه نو دا تراوی په جمع باندې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مبارک حکم وشولې او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مبارک دا اجتهاد د خامخا د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک د حکم نه معلوم کړو ذکر یو شی عادت پرای او قیاس سره نه معلومیږي لہذا د قواعد موافق بداشد رکعات تراوی هم مرفوع د بخاری شریف حدیث ته حضرت عبدالرحمن بن عبد القاری رحمت رضی الله تعالی عنه مبارک فرمای و خرجت مع عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه ليله في رمضان الى المسجد فاذا الناس اوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي في صلاته الرحت فقال عمر اني ارى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان امثل ثم عظما فجمعهم على ابي بن كعب ثم خرجت معه ليله اخرى والناس يصلون بصلاه قارئهم قال عمر نعم البدعه هذه وزد حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سرا یو شپه پر رمضان کی جمعات طرف ته وتلم مونږ چې وکتل نو خلک په مختلفو ډلو باندې تقسیمو چا ځان له تراوی کولې چا په ځای باندې امامت کول حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مبارک فرمایل انی ارى لو جمعت هؤلاء على قار واحد لكان امثل زما دارای دا خلق د یو قاری په اقتدا باندې را جمع کړم هغه د دوی ټولو ته پجام باندې تراوی وکړي نو دا ډیره بهتره وي به حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د دې اراده وکړه او دا ټول خلق د حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه مبارک په اقتدا باندې را جمع کړه یعنی حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه با دیو ته پجام باندې تراوی کوي حضرت عبدالرحمن بن عبد القاری فرمای بیا زی وبلش بعد حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سره جماعت تلاړ او خلق د خپل قاری د حضرت ابی بن کعب سره په سب کې ولاړو او مبارک فرمایي رضی الله تعالی عنہ مبارک نعم البدعه هذه دا نوې سیز یعنی په جمع سره تراوی کول دا ډیره بهتره ده عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایل نعم البدعه هذه
نو عمر مبارک رضی الله تعالی عنہ مبارک چې دا خبره وکړه نو دا خلیفہ دی او دویم خلیفہ راشد دی نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک په سنت باندې برابر دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې کوم طرز العمل د عبادت طریقې څنګه وا هم هغه ثاني حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک کولا د عمر سے مبارک دغه عمل او تاسو باندې هم لازم دي ولی وکو رسول الله مبارک فرمای علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین تاسو زما سنت هم پزان لازم کړئ او د خلفاء راشدین سنت هم پزان لازم کړئ یعنی په دې باندې هم عمل وکړئ نن چې خلق پجا باندې تراوی کوي دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک پیالو وس براشو هغه مقصدی خبره تا پنن زمانہ کې یو ډلر راوتلی دا او ډیر شهرت مندل دی او په امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک کې ډیر انتشار جوړ کړي دي د سنیانو او د ځوانانو عقیدی خراب کړي سامعین حضراتو کله چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک دور خلافت راغله تمام صحابه کرامو د عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک موجودګۍ کی د غشل رکعات تراوی وکړلې یو صحابیم رضی الله تعالی عنہ رافع نسید د عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک قول رد کړي وي بلکې د عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک په قول پورې اقتدا وکړه او هیڅ انکار نکو نو شل رکعات تراوی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک دا رابو شو یوسو دلائلو تا حضرت صاحب بن یزید رحمت اللہ علیہ مبارک فرمائی وَيَكُنَّا نَقُومُ فِي زَمَانِ عمر بن الخطاب ب20 رکعة والوتر ومنگ بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک په زمانہ کې شل رکعات تراوی کول امام نووی رحمت اللہ علیہ او امام سبکی او سیوطی رحمهم الله د دې حدیث ته صحیح ویلي او فرمایلی دي چې دا حدیث بالکل صحیح دی حضرت یزید بن رومان رحمه الله فرمایي وکانن الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان ب23 ركعة يعني صحابه کرام و تابعین با حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک په زمانہ کې رمضان کې 23 رکعات منځ کولو یعنی 6 رکعات تراویح به کولی او 3 رکعات به وتر کول محمد بن کعب قرظی رحمت الله علیه فرمایي و کان الناس يصلون في زمان عمر بن الخطاب رضی الله عنه في رمضان 20 ركعة يطيلون فيها القراءة ويؤترون بسلاسل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک په زمانہ کې با خلق پر رمضان کې شل رکعات تراویح کولی او په دې کې به اوږد قرات کولو او 3 رکعات به وتر کول دین علاوه او نور ډیر روایتونو کې دا خبر ثابت ده تراویح شل رکعات امام ترمذی رحمت الله علیه مبارک فرمای وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 20 ركعة وهو قول السوري وابن المبارك والشافعي وقال الشافعي وهكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون 20 ركعة أكثر أهل العلم دشل ركعات تراو قائل لي لكذا خبره حضرت علي رضي الله عنه حضرت عمر رضی الله عنه او د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک د نور ډیر صحابه کرامو نقل ده او هم دا شل رکعات تراویح قول د سفیان ثوری عبد الله بن مبارک امام شافعی رحمت الله علیه دهم دا نقل او مبارک فرمایي چې شل رکعات به امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي و ما په خپل خار مکه معظمه کې خلق په دې هم عمل کې لیدلی دي چې دې بشل رکعات تراویح کولی همدغه شان دا خبر امام بغوی رحمت الله علیه شرح سنت کې هم ذکر کړی دا د مولا علی قاری رحمت الله علیه قول واوري هغه مبارک فرمایي ملقا شریف کی اجمع الصحابه على ان التراویح 20 رکعه صحابه کرام با په دې خبره باندې اجماع او اتفاق کړی دی چې تراویح 10 رکعات دي علامه بدر الدین عینی رحمت الله علیه چې د احناف یو مضبوط عالم دی او الله جل جلاله ته ډیره په ور کړی دا مبارک فرمای وای
علامه ابن عبد البر رحمه الله فرمایي چې د جمهور علماو په نسبت باندې تراوی شذ رکعات دي او د اهل کوفه علماو قول هم داده د امام شافعي رحمت الله علیه او د اکثر فقهاو قول هم داده او دا صحیح قول دی کوم چې د حضرت ابي بن كعب رضی الله تعالی عنہ نقل لی او صحابه کرامو کې هیڅ چا په دې کې اختلاف نه دی کړی چې تراوی شذ رکعات نه دي د شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه قول واوري مبارک فرمایي او غنیت الطالبین کی ذکر کړی دي وهي 20 رکعتا يجلس عقب كل ركعتين ويسلم تراویح شذ رکعات دي هر دیم رکعت کې بکینی او سلام مګرځوي امام بهقی علامہ باجی قسطلانی ابن قدامہ ابن حجر مکی طحاوی ابن حمام او صاحب د بحر رحمهم الله دا ټول فرمایي چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مبارک په زمانه کې با شل رکعات تراویح کېدلې همدا طریقه مسلسل روانه ده علامہ ابن تیمیہ هغه قول داده چې د حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه مبارک مهاجرین او انصار تشد رکعات تراویح کولی او یو کس هم د دین انکار نه کړي نن سبا غیر مقلدین را پاسيږي او دا رد کوي او یانو تداوی چې شذ رکعات تراویح نشته دا بدعت ته اے مقلد غیر مقلدین اے د دور انتشار کوونکو انسانانو کتاسو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ قول ته بدعت وای نعوذ بالله دا داوی چې دا عمر بدعت ته رضی الله عنه ادمه بدبخت قوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک یو خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک هغه مبارک شذ رکعات کړی دي نن زمانی وابیان را پاسيږي او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بدعت و نعوذ بالله د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ مبارک په زمانہ کې با شذ رکعات کېدلې صاحب بن یزید رحمت الله علیه فرمایي وای كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضی الله عنه في شهر رمضان ب20 ركعه قال وكانوا يقرؤون بالمئين وكانوا يتوكؤون على عصيهم في عهد عثمان بن عفان رضی الله عنه من شدة القيام سمعنا يعني صحابه کرام او تابعین با حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانہ کې د رمضان په میاش کې شذ رکعات تراویح کولی او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ مبارک په زمانہ کې با خلق د اوغد قرات پوجا خپل امساګانو باندې تکیه لګولا اوس ګوره دې خبره تا د دې روایت نه هم معلومه شولا چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عثمان رضی الله تعالی عنہ بار په زمانہ کې با هم شل رکعات تراویح کېدلې تر اوسه څوک د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ بار زمانه نه داسې مسلمان نوم نشي پیش کولای چې هغه شل رکعات تراویح ته بدعت ویلي البته نور اقوال هم شته وا بورو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مبارک په زمانہ کې بشر رکعات کېدلې حضرت علی مبارک بخپل هم صدقات تراویح کړي او نور ته هم د حکم کړو امام بهقی رحمت الله علیه په اسنن الکبرى کې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ متعلق نقل کړي انه کان یؤمهم في شهر رمضان ب20 ركعه ويوتر بثلاث حضرت علی رضی الله تعالی عنہ با دیوتا پر رمضان مبارک کې شذ رکعات تراویح کولی او 3 رکعات به ورته وتر کولا حضرت عبد الرحمن بن سلمی ده حضرت علی رضی الله تعالی متعالی فرمای دا القراء في رمضان فامر منهم رجلا يصلي بالناس 20 ركعه قال وكان علي رضي الله تعالى عنه يوتر بهم و حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په رمضان کې قاریان راوختل او دیو کې به وکسته د شذ رکعات تراویح امامت کولو او حکم به ورته کولو او د وتر واجب امامت به حضرت علی رضی الله عنه په خپل باندې کولو کچړتا شذ رکعات تراویح بدعت لکه څنګه چې غیر مقلدین وای بیا خو نعوذ بالله د دې په نسبت باندې حضرت علی رضی الله عنه ته هم نسبت بدعت کی
هغه ولي کولی چرته دا بدعات ای غیر مقلده هغه ولي کولی حالانکه د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د بدعات نه دومره سخت نه پرتو چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په خپل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث نقل کوي چې من احدث فی امرنا ما ليس منه فهو رد چا چې دی بدعات ایجاد کړو دین فرض قبول شوی او نقل یو مؤذن د ماخوستن اذان نورستو تصویب وکړو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې دا واوریدو حکم یې وکړو چې دا بدعت دی د جماعت نه وباسي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مبارک با د بدعت دومره خلاف خه چړتا دا شل رکعات تراویح سوې بدعت وای حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ولي کولی جمهور صحابه کرامو هم شل رکعات تراویح کولی مشران جمهور صحابه کرام هم شل رکعات تراویح کولی تاسو د حضرت عمر فاروق د حضرت علی احوال واوریدل چې دی بشل رکعات تراویح کولی حضرت عبد الله ابن مسعود هم شل رکعات تراویح کړي کان عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ یصلی بنا په شهر رمضان فينصرف عليه الليل قال الأعمش كان يصلي 20 ركعة ويوتر ب30 حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ با مونږ په رمضان کې تراویح کولی کله چې به تراویح ختم کړي بیا به هم شپه امام اعمش رحمت الله علیه فرمایي چې ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ با شل رکعات تراویح او 2 رکعات وتر کولو کچړتا دا شل رکعات تراویح کول بدعت وي لکه څنګه چې غیر مقلدین وای نو بیا ابن مسعود ولي کولی رضی الله عنه حالانکه ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ خپل فرمای چې په سنت باندې اکتفا کول په بدعت باندې د عمل کول ډیره بهتره ده حضرت ابی بن کعب وهم شل رکعات تراویح کولی عبد العزيز بن رفيع رحمت الله علیه فرمایي وی کان ابی بن کعب يصلي بالناس في رمضان بالمدينه 20 ركعه ويوتر ب30 حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ مبارک په رمضان کې په مدینه منوره کې شل رکعات تراویح کولی حضرت عطاء رحمت الله علیه فرمایي ادرکتهم يصلون في رمضان 20 ركعه والوتر 3 ركعات ما صحابه کرام او تابعین مندل دي چې دوی په رمضان کې شل رکعات تراویح کولی او 2 رکعات به وتر کول راشه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک داس سپیشل صحابه کرام او داس خلفای راشدین تاغو مبارکان او کار او فعل او قول تسو بدعت وای نعوذ بالله دا انسان خود ایمان نبی اخلاص نه دی غیر مقلد توایم کچرتا په دې باندې زمون سره ناشته کول غواړی او تاسو موږ سره دلایل ویل غواړی نو بالراس والعين په هر ټیم درته حاضر یو په دې باندې زو سو درې سوالونه کوم اول سوال دا دی دی وای چې دا شد رکعات تراویح کول بدعت دی نو ما تاسو ته په اول کې ویلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک با دریش په تراویح په جمع سره وکړلی او بیا پرې خودلې نو اوس غیر مقلده چې تشد رکعات تراویح ته بدعت وای نو بیا داستا دغه جمع چې تمام میاش په جمع سره تراویح کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کلا په جمع سره تمام شپه تراویح کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دا وتر دریش په جمع سره کړیو یا رسول الله مبارک د علت او د سبب د وجه پرخیو وجه پکې وا علت پکې داو مسلمانانو باندې پرد نشي ای غیر مقلده ای د نن زماني وهابي دا ولې دا وتر په جمع سره کې و خیرات دلیل کچرتا دا شد رکعات تراویح بدعت وای حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها مبارک کی حجره مخ تبا 10 وخکالا دا شد رکعات تراویح کېدلی حضرت عائشہ مبارک به ویلی وی چې دا بدعت ته دامه کوي نعوذ بالله نزو تاسو توابع سامعین و حضراتو اے سنیانو اے احنافو
چې تاسو د غیر مقلدین خبره بالکل منئم د خپل سنی حقانی عالم نه تپوس کوي چې آیا دا ثابت ده که ثابت نه ده هغه به درته وایي په شک کې مغرضیږي ان شاء الله تعالی په بل کلیپ کې با نور وضاحت وشي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.